بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګران کتونکو، زه یم ستاسو کوربار بادشاه د خپلې پاڼې بادشاه پیشل نه. کتونکو ما سره به څنګه چې تاسو کوم بابا یې نو یقینا چې ډېر زیات معذوره دی د لاس تاسو کتی شئ لاس پکې لګ راوړه. نو دا چې ما کله ولیدو د دوی نظر هم نشته مکمل، نو په ډیران باندې لګیا او کباړ یې راغونډو او نظر یې نشته. نو زه سره څو خبرې تېره کوم د ژوند په اړه، نو ډېر د سختو سره مخ دی زما خیال. نو ما خو کینو چې دنه زه چې ویډیو کوم که څوک هم د سره مدد کول غواړي نو ډېره زیاته مهرباني به ستاسو، ځکه چې د دې بابا د حال تاسو ګورئ. ما خو چې ډېر زیات پرې خفه شوم. نو د بابا سره څو خبرې کوم د ژوند په حواله باندې چې د ژوند څنګه تېرېږي. السلام علیکم بابا. وعلیکم السلام. خپل نوم راته ووایه. ګل رحمان. او د کوم ځای بابا؟ د کوزې درشخېلې. دا راته ووایه ته لګیا یې په ډیران کې را روان وي او څه کباړ څه دې ټولوو که نه او نظر دې هم کار نه کوي، نو ستا زامن څه نشته؟ هېڅ مې هم نشته، د الله نوم مې شته، نور مې هم نشته. او کور هم خپل دی که څنګه؟ نه نه د کری دی. ها د کوزې درشخېلې. کوزې درشخېلې. نو دا ژوند دې څنګه تېرېږي؟ لکه ستا خو نظر هم کار نه کوي، زامن دې نشته. زنانه را سره لګي، دغه زما نظر نه لګي. دغه وړه جانۍ د څلور وروڼه مې دوه واده شوي دي، یوه دغه ده، یوه وړه په کور ده. او دغه زنانه د مې شوګر ناجوړه ده، هماره روانه کړي چې ځان له دغه رزق او دغه پیدا کوو څه وکړو، نور څه درک ونه لګي. د کوزې درشخېلې کې ته زه پاتې کېږم نه، چا د سره څوک د سره دې څه مدد څه کوي یا د پیسې میسې څه درکوي؟ نه نه هېڅ څوک هم څه نه کوي. څوک دلته چې درغلي دي یا ګاونډیان یا وغیره ستاسو داسې خبره کړله چې یاره داسې یو بابا دی او په ډیران کې لګي کباړ لا ټولوي، نو چا داسې ویلي؟ دغه کوزې درشخېله کې راغونډوم ټول اشنا خلک دی، هېڅ چا را سره امداد نه دی کړی. په غیر دغه د بیدارۍ په دې ټاټ کې یو هلک و، باچا نوم یې و، هغه لاله څه دغه کلي و په دې پوجانو کې آرمي والا کې څه لږ راشن و، هغه هم بند شوی دی، نور څه درک مې نه لګي. نو دا ویډیو په دې ځای ما ډېر خلک ګوري، مسافر ملګري به هم ګوري، کوم چې سرمایه‌دار دي هغو، نو د هغو ته به څه وایې؟ پړه دې څه ارمان دی؟ څه به یې ورته؟ پړه مې دغه ارمان دی چې زه خو دا غریب یم، نور مې څه درک نه لګي، خو چې خامخا ماله څه د څه دنده وي چې زه پرې د خپل بچي راټینګ کړم. کور دې د کرایي دی؟ کرایي دی، 3.5 روپۍ کرایي دی، د بجلۍ بیل دی، د اوبو بیل دی. نو دا بیل او دا بجلی دا بیل او دا بیلونه چې دا څنګه ورکوې؟ دا په دې کې کباړ کې دا کوم ورکوم. کباړ کې مطلب بیل هم ورکوې او ځان پکې هم ساتې؟ دغه ځان له څوک لاله چې ته وړه راکړي، څوک څه راکړي، پیسې راکړي، چې په دغه ګرځم دا کباړ راغونډم، څوک لاله چې ته خیر زکات په مخ راځم، څوک لاله راکړي، چاته مې ویلي نه دي چې راکړله. او سترګو نظر دی بابا پیدایشي داسې که څومره وخوشو؟ نه نه د دې خو دا 8 کاله وشو. نه 8 کاله. او د دې یوه سترګه مې ګل راغلی او په دې یو مې په 2 پېرې امپریشن وکړو، خو نظر پې معمولي غونته دی. نور نظر مې نه لګي. کتونکو تاسو د دې باباجي خبرې واورېدې، یقینا چې ډېر د سختو سره مخ دی. کور یې د کرایي دی، زامن یې وایي چې یو زوی مې هم نشته، 4 لوڼې دي، څه واده شوي دي یا څه په کور، او د ده چې کوم کور والا ده مطلب د دوی ښځه نو هغه د دوی سره ګرځي، د ده په تلو کې د سره مدد کوي، کباړو سره به یو ځای راغونډي او بیا هغه خرڅوي، په هغې باندې د خپل کور کرایي او ځان ساتي. نو یقینا باباجي د موبایل د سره شته که نه؟ شته. نو ته به ما ته خپل نمبر بیا ووایې، نو د ده نه به زه انشاءالله خپل نمبر راوالم په دې ویډیو کې، چې کوم نمبر تاسو ته به بیا ښکاري دا نمبر د دې باباجي دی. نو د سره څوک هم چې مدد کول غواړي د ده په دې نمبر ته ټلیفون کوي. په کوزې درشخېلې کې د کس په طرف باندې هلته کې څوک داسې شته چې د کس دا روډ دی که نه، نو هلته څوک پېژني تا زیات خلک؟ هلته دکاندار دی د کس په دې سر کې. د دکاندار نه څه نوم دی؟ د هغه نوم سید. سیدو. نو چې څوک هم مدد کول غواړي نو د سید دکاندار چې دی په کوزې درشخېلې کې د کس په روډ باندې یادېږي، د هغه سره خوا ته دې لاړ شي یا دې ما سره کانټیکټ وکړي، نو زه به د دوی ځای ته خیر دی بوځم. یا چې څوک سم مدد کول غواړي د سره، نو مهرباني کوئ دا ویډیو سره مخکې شیر کړئ چې د ژوند لږ کوټې ښه شي. نو ډېره زیاته مننه به ستاسو.